څلورمې قبیلې ذکر ستاسو وړاندې کومه. 1500 کاله مخکې چې کوم څلور د پښتنو قبیلو ستاینه شوې وه، په هغې کې یوه افریدي قبیله هم وه چې په اوسني وخت کې ورته موږ افریدي وایو. افریدي قبیله په دره خیبر، کوټ او تیره واده کې ژوند کوي. تر هغې نه علاوه افریدي قبیله د افغانستان په سرحد کابل، جلال آباد او کندوز کې هم ژوند کوي. افریدي قوم یو خواریکښ، میلمهدوست، د غیرت او د پښتو روایتو نه ډک خلک دي چې د سکندر اعظم نه د مغل پاچاګانو پورې د خپل حق دپاره جنګېدلي دي. ځکه و شاعر وایي چې مې سل ځله ژوندون وي، زه به سل ځله پښتون یم، زه به سل ځلې ترې زار شم، که یې سل ځلې په کار شم، زما تن د زما خاوره ترې قربان زه په سلوار شم، که په بده سو پرګوري ورته سترګو کې بخار شم. تاریخ په هغه پاڼو کې ژوندی یم، د تاریخ په هغه پاڼو کې ژوندی یم، آخر ځوان یم، پښتون یم، یوسفزی یم. یوسفزی چې ورته یوسفزي افغان هم ویلی شي. یوسفزی قبیله د پښتنو یو ډېره لویه قبیله ده چې د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو سوات، شانګله، دیر، صوابۍ، مردان، بونیر، باجوړ او د پېښور په سیمه میشته دي. دوی د کابل نه په 14مه صدۍ کې پاکستان ته راتګ کړی و، خو اوس هم د افغانستان په سیمو کابل او کندهار کې آباد دي. د یوسفزو مورنۍ ژبه پښتو ده او په مذهب سوچه مسلمانان دي. یوسفزی چې د پښتنو په تاریخ کې د غیرت په نوم یادیږي، لکه ملک احمد خان یوسفزی چا چې ملکن ډویژن فتح کړی و او د پښتنو یو لوی کور یې جوړ کړی و. بیا داسې ملک گجو خان، ملک مصری خان، ملک غازی خان، ملک کالو خان هم د یوسفزو د تاریخ سترې نامې دي. او تاسو ته چې د دې پیغلې په سر کم څادر په نظر راځي، د دې تاریخ د صوابۍ د یوسفزو سره لینک دی. او د دې تاریخ داسې دی چې کله په 1880 کې د صوابۍ باندې سیکانو حمله وکړه او د شاه منصور د یوسفزۍ قبایلو جنگ جوړ شو، نو ټولو یوسفزۍ قبایل راغونډ شول او سیکانو له یې شکست ورکړو. نو د دغې علاقې زنانه د جنگ میدان کې خپل شهیدان ولیدل، نو دوی خپلې څادرې راواغستې او د شهیدانو یې خورې کړې. نو په دې دا څادرې د وینو سرې شوې او د صوابۍ زنانو دغه د وینو سور څادر پرده جوړه کړه. او دا بیا دومره مضبوط شو چې نن هم د یوسفزو پیغلې دغه څادر په سر وي. د مومند د تاریخ څخه وړاندې کوو. مومند د غوریخیل پښتنو یوه څانګه ده چې په میداني او په بر مومند کې بېل شوي دي. میداني مومند په ضلع پېښور کې شتون لري چې د هغې 15 نورې څانګې دي: نیازي، موسازي، داویزي، مدني او سرګاني. د ټولو غوریخیلو په شان د هغې مشرانو یعنې سردارانو ته ارباب ویل کېږي. بر مومند په 1400 صدۍ کې د غوریخیلو نه جدا شو او د کابل دریاب یې پار کړ او د دریاب په شمالي علاقه یې قبضه وکړه او د هغې ځای اوسېدونکي بره کافرستان ته ولېږل. څه وخت بعد هغوی بیا دا دریاب پار کړو او دلته په خیبر پښتونخوا سره نږدې په خیبر علاقه کې ژوند کوي. خټک قبیله د پښتنو یو لویه قبیله ده. خټک د پښتونخوا په کرک، نوښار او کوهاټ ضلعو کې میشته دي. خټک په زیاته توګه پښتو ژبه وایي او په مذهب سوچه مسلمانان دي. بیا په تیره که موږ د خټک ذکر وکړو او د خوشحال خان خټک ذکر ونه کړو، نو د خټکو تاریخ به نیمګړی پاتې شي. خوشحال خان خټک چې د ټولو پښتنو ویاړ و،
او هغوی په خپله شاعرۍ کې پښتنو ته د پښتونولۍ انصاف بهادرۍ او د قام پرستۍ درس ورکړی و لکه چې وایي تلوار کې شرنګ رباب کې ټنګ افغان کې نن چې نه وي تلوار کې شرنګ رباب کې ټنګ افغان کې نن چې نه وي داسې تلوار داسې رباب داسې افغان نه منم خوشحال خان خټک د ټولو پښتنو ته د غیرت او د آزاد ژوند درس ورکړی و لکه چې وایي زه خوشحال توره په لاس کفن په غاړه به راپاڅم زه خوشحال توره په لاس کفن په غاړه به راپاڅم که خبر شوم چې پښتون د چا غلام شو اخیره کې زه د مروتو ذکر کوم مروت یو پښتون افغان قبیله ده چې د پښتونخوا په ضلع ډېره اسماعیل خان علاقو د مروت بنو ضلعتان کې آباد دي دې نه علاوه د افغانستان په صوبه پکتیا او صوبه غزني کې آباد دي مروت لوهاني پښتنو څلور غټو قبیلو کې یوه قبیله ده په 18مه صدۍ کې لوهانیانو دولت خیلو د مروتو سره جګړه وشوه او دوی د ټانک نه بې کوره شو په 1880 کې دوی بیا خپل جوړ دی تلاش کړو او د کوهینمک له پاسه جنوب حلب ته ډېره اسماعیل خان ته راغلی مروت قوم یو غیرتي او میلمه دوست خلک دي د مینې ډک او د خلوص خلک دي ځکه مو شاعر وایي چې تنګ دې شم په جنګ دې شم خستا د در ملنګ دې شم تنګ دې شم په جنګ دې شم خستا د در ملنګ دې شم مړ مې کا منصور مې کا پدار مې کا خو یاره